ملګرو، آیا تاسو کله هم فکر کړی چې هغه مور چې تاسو یې په یوه خټین کور کې په ډېرې مینې او محبت لوی کړي یاست، هماغه مور بیا ستاسو لپاره هغه وخت بوج شي کله چې تاسو د سرو زرو ماڼۍ ته ورسیږئ؟ د نن ورځې کیسه د یوې داسې انا مور ده چې نوم یې زینب بیبي وه. زینب بیبي د کلي په یوه زاړه خټین کور کې اوسېده. هغه کور چې شاید دیوالونه یې کمزوري شوي وو، خو د هغه په بنسټ کې د زینب بیبي وینه او خوله ګډه وه. د هغې یوازې یو زوی وو، آکاش. کله چې آکاش کوچنی وو، نو انا مور به هغه په خپله غیږ کې ویده کوه او ورته به یې ویل: زویه، چې لوی شي نو ما به هیر نه کړي. آکاش به په معصومیت سره ویل: نه موري، زه به ستا لپاره یوه ډیره لویه ماڼۍ جوړه کړم. وخت تیریده. زینب بیبي خپل نس پرې کړ او آکاش یې ښار ته ولیږه. سختې مزدوري یې وکړې. د خلکو په کورونو کې یې جارو او صفایي کوله، تر څو د آکاش زده کړې بندې نشي. او آکاش په زده کړو سره یو لوی افسر شو. په ښار کې یو لوی فلایټ واخیست، ځلیدونکي موټر یې واخیست. خو هغه مانی چې دا په ماشومتوب کې واده کړې وه، په هغې کې د خپلې مور لپاره هیڅ ځای نه و. یوه ورځ آکاش کلي ته راغی. د زینب بیبي په سترګو کې د خوشحالي اوښکې وي. هغې فکر کوه چې زوی یې د ځان سره د بیولو لپاره راغلی. هغې خپله زوړه غوټه وتړله. خو آکاش په راتلي سره وویل: مورې، په ښار کې زما د لویو ملګرو ترمنځ ته څنګه اوسېدلی شي؟ ستا طریقه جلا ده. خلک به څه وایي؟ ته همدلته پاتې شه، زه به درته پیسې لیږم. د زینب بیبي زړه هماغلته مات شو. هغه غوټه چې هغې په خوشحالۍ تړلې وه، هماغه خټو ته ولیده. آکاش لاړ او شاته پاتې شول هماغه زاړه دیوالونه او د هغو دیوالونو ترمنځ د زینب بیبي پټې چیغې. د ژمي موسم راغی، طوفاني شپې. د خټین کور چت اوس ماتېده. یوه شپه سخته باران وشو. زینب بیبي په یوه کونج کې ناسته وه او له یخني رپېده. ټول کور له اوبو ډک شوی و. له چته خټې رالوېدې. خو زینب بیبي ته د خپل کور د نړېدو دومره غم نه و. هغې ته دا غم و چې د هغې زوی، چې شاید په ښار کې د ایسي په خونۍ کې ویده وي، هغه ته به شاید د خپلې مور د یخنۍ احساس هم نه وي. د باران هر څاڅکی له انا مور څخه پوښتنه کوله: آیا تا هغه د همدې ورځې لپاره لوی کړی و؟ انا مور په رپېدونکو لاسونو آکاش ته زنګ وواهه. خو له هغې غوغه راغی: موري، زه په میټینګ کې یم، بار بار زنګ مه وهه. ټلیفون بند شو او هلته د کور یوه دیوال د انا مور مخې ته راولوید. انا مور هغه شپه په خټو کې ناسته وه او یوازې یې له الله څخه یوه دعا وغوښته: زما زوی تل خوشحاله وساته. هغه ته کله هم زما په شان غم مه ورکوه. اوښکې نه بندېدلي، خو ساګانې یې ورو ورو بندېدلي. کله چې بله ورځ د کلي خلکو ولیدل، نو هغه خټین کور په خاورو بدل شوی و او د هغو خاورو لاندې د زینب بیبي وجود پروت و. د هغې په یوه لاس کې د آکاش د ماشومتوب تصویر و او په بل لاس کې هماغه ماته شوی غوټه چې هغې پکې د خپل زوی لپاره لږه ګوړه او لږ ورجې ایښې وي. کله چې آکاش کلي ته راورسید، نو هر څه ختم شوي وو. هغه په چیغو چیغو ژړل. خو اوس د هغه د ژړا غږ اورېدونکي مور هلته نه وه. نن د هغه سره په ښار کې لوی فلیټ و، موټر و، پیسې وي. خو د خټین کور په نړېدو سره د هغه اصلي جنت هم په خاورو کې خاورې شوی و. ملګرو، مور او پلار تر هغه وخته وساتئ چې لاس تاسو سره وي، ځکه کله چې د هغوی دعا او سوری له منځه لاړ شي، نو د سرو زرو ماڼۍ هم د قبرستان په شان ښکاري. که تاسو له خپلې مور سره رښتینې مینه لرئ، نو نن ورته زنګ ووهئ او ورته ووایئ چې تاسو ورسره څومره مینه کوئ.